د الله دپاره خیرخواهي دا ده چې د الله کوم صفات دی هغه به الله له ثابتې. قرآن کې راغلی دي لکه مثلا الله سمیع دی اوري، الله بصیر دی لیدونکی دی، الله علیم دی پویه ذات دی، الله قدیر دی قدرت والا دی، الله باران را ورونکی دی، اولاد ورکونکی دی، د عرش د پاسه مستوي ذات دی، د هغه ځای نه په توره شپه په توره ګټه تور میږی ویني هم د هغې د خپو کشار هم اوري، د هغه د زړه نه خبر دی. نو د الله صفات به الله له ثابتې چې کوم الله ځان دپاره په قرآن کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله دپاره په احادیثو کې ثابت کړي، او کوم صفات چې الله د ځان نه نفي کړي هغه به نفي کړي. لکه مثلا الله له شریک نشته، الله له ولد نشته، بچی نشته، الله دپاره ښځه نشته، متخذ صاحبة ولا ولده، الله باندې خوب نه راځي، پرکالی نه راځي، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله ظلم نه کوي د چا سره، وما انا بظلام للعبید. نو کوم صفتونه چې الله د ځان نه نفي کړي دا به نفي کې، دا به الله له نه ثابته. او د الله صفت به مخلوق له نه ورکې، د الله څخه خیرخواهي هغه دا ده. اوس لکه الله په غیبو باندې پوهېږي او ته را لګېږي ته وایې چې پیغمبر هم پوهېدو، داسې به نه کې، ولی هم پوهېدو، پیر صاحب هم پوهېږي. نه، د الله صفات مخلوق له مه ورکوه. او بل د الله رب العالمین سره خیرخواهي دا ده چې د الله سره نهایت زیات محبت کول، د خپل رب سره مینه محبت لرل. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب، بعضې خلک داسې وي چې د خپلو شریکانو سره مینه محبت لري. يحبونهم كحب الله خو والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان چې کوم دي هغه به د الله سره نهایت زیات مینه لري. د الله سره مینه لرل بیا د الله بندگی کول، د الله اطاعت کول، د الله تابعداري کول، د الله رب العالمین د قانون مطابق خپل زندگی تیرول، د الله د پاره د چا سره دوستی کول، د الله د پاره د الله د دشمنانو سره دشمنی کول، په ټولو کارونو کې اخلاص کول، دې ته ویل کېږي خیرخواهي د الله رب العالمین سره.